ښځینه‌وو ته په کوم ډول کوروالی خوند ورکوي؟ سلام، ستړي مه شئ، زموږ چینل ته په خیر راغلی. نن مو د همدې موضوع په اړه ویډیو درته چمتو کړې. ویډیو تر اخره راسره وګورئ. لومړی، په آرامۍ او مینې سره اړیکه نیول. د بیړې او عجلې په ځای د مینې، محبت او آرامۍ اړیکې څخه ښځینه زیات خوند اخلي. دوی په دا ډول اړیکه کې متقابله مینه حس کوي، خو که د نارینه ټوله هڅه دا وي چې دخول وکړي، ښځینه ځان استفاده شوې حس کوي. دویم، د دوی د بدن څخه د خپل خاوند راضي والی. مېرمنې دې ته ډېر پام کوي چې خاوند یې د دوی د بدن څخه راضي دی او که نه. خاوندان باید خپلې مېرمنې ته ډاډ ورکړي چې دوی د بدن یې ډېر خوښ دی. دریم، امن ځای. د امن ځای څخه مطلب یوازې ځان ته یوه کوټه نه ده، بلکې پکار ده چې ښځینه د هر څه په هکله د امن حس وکړي. غږ یې بیرون ولاړ نشي، کانډوم بسته وي او امیدواره نشي. څلورم، انزال. د ښځینه‌وو لپاره انزال په یوه جنسي اړیکه کې تر هر څه ډېر مهم دی. خاوندان باید تر پایه ځان کنټرول کړي او تر هغه پورې چې مېرمن یې نه وي انزال شوې، دوی هم ځان انزال نه کړي. ملګرو، دا به زمونږه چمتو شوې ویډیو. د ویډیو په اړه که کوم نظر لرئ، کومنټ کې راسره شریک کړئ او تر بلې ویډیو الله پامان.